سلامونه دوستانو، بیا هم ستړي مشئ. وطنه ستالیونی د محمد الله حمیم د کتاب لسمه برخه درته وړاندې کوو. په تیره برخه کې مو د کوړي ماما د خبرو او دې ته پکې راورسېدو چې سهار څه کوو. نو داستان بلدیزي نه پیل کړو. سهار څنګه کوو؟ زه خو چې پرون راتلم هلته د ایدو دکاندار سره مې واده وکړه. سبا به دواړه ورشو. ولا ایدو ښه هلک دی. زه هم دا ډیر وخت چرته نه یم تللی. نیت خو مې دی صبر چې ابۍ څه وایي لږ لږ ترې ویریږم. کوړی ماما ووت. زه د هاشم د تیر او ژوند په فکر کې شوم. زړه مې ورته خوړ. په همدې سوچونو کې ویده شوی وم. سهار مې وختي سترګې خلاصې شوې. چرګانو بانګونه وهل. له حجرې ووتم. مخامخ باغ ته ورغلم. درنو اوبو ویاله وه. څو هیلۍ ورکې روانې وې. په ونو کې د مرغانو چڼ چوڼ و. کلی ارامه و. لږ وروسته د لمر کمزورې وړانګې ولګېدې. وطن زیړ چک معلومېده. زه یوې ونې ته تکیه وم چې کوړی ماما راووت. هملته ونو کې کېناستو. چای راوړ. د وزې د شیدو چای و. تازه پیروی هم ورسره و. چای مو چې وڅښه کوړي ماما راته وویل زه هم در سره ځم. ابۍ دې څه ونه ویل خو غواړي چې یو وار دې وویني. ورغلم. ابۍ له لکړې سره انګړ کې ولاړه وه. غاړه یې راکړه. په تندي یې ښکل کړم. زویه زه درتلم خو دا زینې باندې نشم ختلی. ماما دې ښه ساعت در سره تیر شوی و. بس موږ داسې تنا پاتې یو. کله کله راځه. بیا یې د سمال کې غوټه څو ایشېدلې هګۍ راکړې. له کلي وتلو. کوړي ماما راته ووی ابۍ د کلي په ښځو ډېره ګرانه ده. هر واده او مړي ژوندي ته یې له لاسه نیولي. بیا یې اوس ګوره چې پرې خبر شي کور کې ګوښې ده. د کلي نجونې ورپسې راځي. بیا یې دې له ما سره ډېرې سختۍ تېرې کړي. اوس خو شکر دی دغومره سرپناه سته. د ما سره خیمه کې هم ژوند کړی. تر ننه مې وار نه دی پرې کړی. زه به ښه سړی نه یم خو دې موقع نه ده راکړې. بس که وچه وي کلم دوي را رسیږي. تندی مو یو بل ته کوت نه کوي. په خندا ژوند کوو. د دې خوارې هم یو ورور ژوندی ده. هغه غزني کې ده. په لاره کې لوی لوی ګارې یعنې کندې راتلې. ماما ته مې ووی دې ګارو ته مې پرون هم پام و. ډېرې ژورې دي. دا یې د څه لپاره جوړې کړي دي؟ ده وویل پخوا خو به اوبه ژوره نه وه. د دې ګارو کوز سر کې به د رڼو اوبو چینه وه. ځینو ګارو به زینې لرلې. ورکوز به سوې. لوښی به دې راډک. په ځینو بیا لرګي لګېدلي وو. په پړي به اوبه ترې راختې. اوس خو اوبه وچه ده. دغسې پرتې دي. یو ځای د کوچیانو خیمې راغلې. ترې تیر شو. مخته مو په غونډیو رمه ولیده. هملته کېناستو چې ستړیا وباسو. دوو کوچیانو په یو بل د تیږو وارونه کول. یو لږ پرې لوی و. تور کالي اغوستي و. کوړي ماما ورته وویل مه کوه ته خو لوی یې وبه یې ولې. کوچي مخ راواړوه. ویې خندل. بیا یې وویل خپل کار به کوي. کوړي ماما ته مې وویل هاشم به درته خوشحاله سي. هغه وویل نه چیرې هغه ډیر بد په ځان اخته ده. زه ور یادېږم چې د ځوانۍ ملګری مې دی. بس څه وایي نه. کوړی ماما غږېده چې د ژړا غږ راغی. ګورو چې تورکالي کوچي هغه بل ویشتی. هغه ژړل. تیږه یې لاس کې ورپسې راوړه. تورکالی ولاړ و. وار یې پرې وکړ. خینګیرې ته یې وویشت. تورکالی کېناست. زګیروي یې کول. هغه بل ترې وتښتېده. کوړی ماما ورته مسک مسک کېده. څرنګه تا خو ویل خپل کار به کوي. دا خو یې لکه چې اتا کار وکړه. ډېر مزل مو وکړ. اخر سړک وښکارېده. ماما ته مې وویل ته تکړه یې. دومره د پښو مزل دې وکړ. داسې چابک روان یې. نام خدا. رورجانه زه خو کاریګر سړی یم. ټوله ورځ د غلې بوجۍ ټیټوم او جګوم. لاس پښه مې حرکت کوي. چې کله وزګار سم کور کې ګرځم چټي مې یو کار ته لاس ټیټېږي. ایدو دکان کې و. د کوړي ماما په لیدو ډیر خوشحاله شو. ویلې د شپې به ښه بنډار کوو خو هاشم به راضي کوو.
ویل یې پرون درته اندېښمن شوی وم، احوال دې رانغی. ورسره کېناستو، غرمه وه، همغه جوش کړې هګۍ چې ابۍ راکړې وې ومو خوړې. بیا مو د هاشم پوښتنه وکړه. ایدو وویل نن نه دی راغلی. زه او ماما راووتو، د هاشم کور ته ورغلو. یو ماشوم راووت، ویل یې هاشم خیرات ته تللی. د خیرات د ځای درک مو معلوم کړ، ور روان شو. لږ مزل مو چې وکړ، ماما راته وویل دا مخامخ دیوال ویني؟ هو، دا د هاشم کلا وه. له هجرته مخکې چې یې له ورونو سره بیلتون وسو جوړه یې کړه. دا کلا د په ګوښې ځان جوړه کړې وه، بس بمباریو سره خرابه کړه. اوس یې دا یو دیوال روغ پاتې دی. هغه وخت خو خټه په غوایانو پخېده، زورورو غوایانو پسې به یې وتړله، په خټه کې به یې ګرځاوه. هاشم شپه او ورځ ورته یوه کړې وه. اول به یې خاوره کیندله، بیا به یې خټه جوړه کړه. په نیمه شپه به ووت، د سهار اذانونه به چې کېدل، له کولبې سره به را رسېدلی و. خټه به یې پخه کړې وه، بیا به یې څپک څپک خېږوله. دیوال به پرې راتاو. دا کلا بمباریو او بارانونو داسې کړه چې هغه وخت لیدلی وه، ورته حیران به وي. ولا خلک به یې لیدو ته راتلل. چا نه منله چې د دې په ګوښې ځان دومره لویه کلا جوړه کړې وي، ځکه چې نن ورځ دومره تکلیف لري. هغه وخت خو یو هم نه و، ټول د لاس کار و. پخوانی خلک لک و، نور هم داسې ځینې ځایونو کې خلکو په یوازې ځان کلاوې جوړې کړې دي، ځکه مزدور هم مزدوري غوښته. وس نه و چا سره، نیستي وي. خو د هاشم غوندې لویه کلا دې نږدېیو علاقو کې چا نه وه جوړه کړې، خو بس قسمت یې نه و ورکې. مهاجرت راغی. لږ مخکې مو کلي کې پوښتنه وکړه، وروسته مو هغه کور پیدا کړ. لمر ته یې خیمه وهلې وه، ډېر خلک ناست و. هاشم مو ولیدو، د دیګونو ترڅنګ ناست دی. ورغلو، داسې چلند یې وکړ لکه لومړی ځل مو چې ویني. غلی و. بیا یې کوړي ماما ته وویل خفه نه سې، زو بل یم وله. ما ته یې مخ راواړوه، داسې را روان وي. ما ویل که کوم ټوپکي راغی وله. ما ورته وویل کوړی ماما خو د ډېر پخوانی ملګری دی که نه؟ هاشم ځواب را نه کړ. جیب ته یې لاس کړ، کتابچه یې را وایسته، یو پاڼه ترې وشکوله، چرس یې ورکې واچول، تاو یې کړل، اور یې ورکړ. بیا یې خندل. کوړی ماما خو ډېر بلا سړی ده، دومره ګرځېدو، زه خدای مځکه مو ستړې کړې وه. یو وار یې له ډاره ونې ته جار ووایه. کوړي ماما ورته ووی وګوره اتا لپاره راغلم، ته خو د چا پوښتنه نه کوې، ولا بېشکه ښه سړی مسلمان سړی یې. د هاشم حال بیا واوښت، څوک یې یاد کړل، کنځاوې یې وکړې، ویې خندل. بیا له ځان سره لګیا شو. درنو اوریدونکو، لسمه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. هیله ده چې 11مه برخه چې د پای برخه ده همغه هم را سره واورئ. تر بیا ښې چارې.